د مینګوري 55 کلن عبدالوهاب د 13 کالو راځي اخبارونه خرڅوي. عبدالوهاب وایي چې کله سوشل میډیا نه وه نو دوی به په زرګونو اخبارونه روزانه خرڅول او ورته به ښه مزدوري میلاوېده. دا خلک به دې اخبار ته په انتظار وو، کله چې به الیکشن و یا به کله چې کم دی زیات پیدا به زموږ په څه کې وه چې کال په کال به بجټ پیش کېدو او په دې کې به د دې ګرانۍ ارزانۍ پته لګېده او د دې نوکرانو نوکرپیشه خلکو تنخواګانې به سیوا کېدې. نو موږ به په دغه ورځ باندې سهار وختي راووتو او موږ ته به دا خلک په لین ولاړ وو، یو به یې روری مال اخبار راکړه، بل به یې روری مال اخبار راکړه. نو په روپۍ به اخبار و نو که موږ له به چا یوه نیمه راکړه دا ماتې پیسې وې، که چا به دوه راکړې. په سوات کې دا وخت په مقامي توګه د شپږو اخبارونو دفتري دي چې پکې 3 اخبارونه په سټال موجود وي، باقي په انټرنیټ خپرېږي. سرکولیشن به د اخبار خامخا کم شوی ځکه موږ چې کوم دغه ګورو کارانو دي دغه ته ګورو نو زما دون اخبار بوک و هغه اوس ډېر راغی نو په سرکولیشن یې اثر شعر خو کتونکي چې دي هغه کم شوي نه دي. د اخبار کتونکي چې دي ځکه چې په کومه ورځ به د خپل اخبار ذکر وکړم، زموږ اخبار دی ازادي چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونه خیږي نو خلک موږ ته بیا ټلیفونونه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه هم ټلیفونونه کوي. اخبار خرڅونکی عبدالوهاب وایي چې یو وخت داسې و چې 80 هاکرانو به د سوات په بېلابېلو سیمو کې اخبارونه خرڅول. دغه رنګه یو شمېر هاکرانو اخبار خرڅولو کار بس کړی. اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شانتې دوی فیسبوک له ورکړي، نو چې دوی فیسبوک له ورکړي نو چې څوک په 12 بجې ویښي نه هغه یې لاول وګوري او بیا سهار زموږ نه څوک اخبار علي یا چې موږ سهار راوځو چا له اخبار وړو نو موږ کتلی دی نو زموږ له ډېر غټ نقصان نه کړی دی. دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي. نو د دې ناقصه پالیسۍ د وجې لکه دا 130,000 کسان چې دي دا بېروزګاره شوي دي. سوات ته دا وخت مقامي اخبارونو سره سره صوبایي او قامي اخبارونه هم راځي، خو خرڅ یې تر 80% پورې کم شوی دی. د سوات اخبار خرڅونکي او چاپ کوونکي وایي چې که چېرې دغه رنګه سلسله روانه وي نو راتلونکي کال نیم کې به زیاتره اخبارونه صرف د انټرنیټ په پاڼه لیدلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.